زما نوم احمد زکی یعقوبی دی. زه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. ابتدایي زده کړې مې په پېښور کې د مهاجرت دوره کې شروع کړه. پوهنتون دوره د خراسان په خصوصي پوهنتون کې په اقتصاد برخه کې وکړه. دغه برخه مې ځکه انتخاب کړه چې زما له ډېر پخوا نه دا شوق و چې زه باید په خپل هیواد کې په اقتصادي برخه کې مرسته وکولی شم. نو زما د شخصي کاروبار پیل له هغه ځای څخه و چې لاړم داسې یو وړوکی آزاد کاروبار مې په بازار کې ځان ته پیل کړ. نو هماغې څخه مې کوشش کولو چې زه باید تجربې ترلاسه کړم، د هغه قلاوې وګورم چې کومه برخه کې کولی شم د خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړم. مونږ مهاجرت ژوند تیر کړی و، غوښتلم چې خپل هیواد ته لاړ شو، خپل هیواد ته خدمت وکړو، هغه که په فرهنګي برخه کې، که اقتصادي برخه کې، که نورو برخو کې. نو هوټلدارۍ برخه کې ما ډېره مطالعه وکړه چې په کوم رقم زه باید دا شروع کړم. د نورو هوټلونو څخه مې دا معلومات راټول کړه، له نورو ځایونو څخه مې معلومات راټول کړم. د کاروبار هغه اصولو مطابق مې دا ټول ریسرچونه کړي وو. په همدې اساس مې دغسې یو اوپن ځای، یو خلاص ځای د هوټل دپاره انتخاب کړ. نو ما ځکه دغه نوم انتخاب کړ دمه ځای چې یو خو زمونږ د ژبې مطابق، د هیواد د فرهنګ مطابق یو نوم دی، او بل دا غوښتل مې چې دا یو ځای داسې ځای چې خلکو ته چې کوم په کاروبار کې، په درسونو کې زمونږ محصلین چې دي، په نورو برخو کې زمونږ دوستان ستړي کېږي، داسې یو ځای ورته برابر کړو چې د هغه د ستړیا نه پس دلته راشي، د هغوی یو څو دقیقې دلته هغه ستړي دمه شي. ولا دلته چې اول ځل مونږ راغللو که نه، یو ډېر ښه ماحول و، ډېر ښه ارامه ماحول و، ځکه چې دلته ټي وي سکرین هم لګېدلی دی، وخت نه وخت د ملګرو سره راځو دلته میچ هم ګورو. د کامیابۍ لپاره ځوانان لومړی قدم کې د هرې برخې نه تعلیم ډېر مهم دی. تعلیم مونږ ته سمه لاره ښایي، تعلیم مونږ ته د پرمختګ لاره ښایي. الحمدلله مونږ چې د مزې فعالیت شروع کړ، زمونږ په لومړي سر کې 14 تنه کارګر مونږ سره کار کوي، چې دې کې مونږ سره په مسلکي برخه کې یعنی که درته ووایم مونږ سره 3 لیسانس ځوانان همدا اوس په کار دي. بعد د ټیم هلته کار کوو، 8 بجې ځو، 11:30 بجې به ته راځو پوهنتون او پورې ودان پوهنتون هم سره کوو، او تنها مخلو چا خبره خپل فیس میس دا پکې وباسو، پوهنتون مصرف پکې وباسو. زه په دې ډېر زیات افتخار کوم چې زمونږ ځوانان د کار زمینه برابره کړي او ورسره دا نور ځوانان راشي او کار وکړي، ځکه زمونږ هیواد کې د بیکارۍ کچه ډېره لوړه ده. په خپل ښار کې، یعنې په خپل کور کې مونږ ته د کار زمینه مساعده شوې ده. نو د یعقوبي صاحب نه هم نړۍ مننه کوو، او د خپلو ولسونو نه، د خپلو مینوالو نه هم نړۍ مننه کوو چې دلته راځي. نو زما اساسي پلان هم همدغه دی چې د دې له خیره بیا بل څانګه په همدغه ننګرهار ولایت کې، په بل ولایت کې نو پراني زما د هیواد د آبادي زما یو اساسي هیله ده چې انشاءالله یو ورځ داسې ورځ راشي چې دا په ژوندون یې وګورو چې زموږ هیواد ډېر آباد شوی او له نورو له احتیاجه خلاصي، او وکولی شو چې د خپل هیواد له نورو هیوادونو سره سیال وګرځو.